أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشي سخن مشتاسي په اول درس کې د تیرې هفتې ویله د چې موږ تاسو ورته توري وایو، د الف با توري ورته وایو، په عربي کې ورته حروف الهجاء وایي. یعنی موږ تاسو د یو ته توري وایو، په عربي ورته حرف وایي. دا ټول چې سره یو ځای کې چې موږ تاسو اته ویشتي یا نه ویشت توري دي په قرآن کې، نه ویشت توري که موږ الف او حمزه دواړه حساب کړو نو نه ویشت توري دي، او که موږ الف او حمزه په یو توري حساب کړو په دوه توري حساب کړو وبخښئ نو اته ویشت توري دي. دواړه خبرې سوي دي. نو موږ تاسو ویل د الف څخه نیولې دریا پورې مو ټول توري درته معرفي کړله. که تاسې هغه اوله ویډیو نه ده کتلې، اول هغه وګورئ. دلته په دا سپاره کې دا دوهم درس یې دغه راوستل دي. زه دغه سپاره تاسو ته انشاءالله تعالی ټوله وایم، نو زه پر دغه سپاره باندې یو درس هم نه پرېږدم. هر کم درس چې راغلی و هغه زه تاسو ته وایم. اوس نو په عربي کې یو ته توري موږ تاسو ته توري وایو، چې دوه درې توري سره یو ځای سي موږ تاسو توري ورته وایو. مګر په عربي کې یو ته حرف وایو، حرف. او که ډیر سي دوه و درې و څلور پنځه توري سي هغه ته مرکب وایي. نو دلته موږ وایو حروف فی مرکبات. مرکب موږ تاسې هم پیژنو دا توري. مرکب لکه څو شیان چې سره یو ځای کې یو شی ځینې جوړ سي هغه ته مرکب وایي، لکه څو توري سره یو ځای کې هغه ته مرکب وایي. اوس نو په دغه ځای کې زه به تاسو وایم چې زه تاسو ته څه شی وایم. په موږ تاسې داسې جلا جلا توري لرو، لکه موږ تاسې دا وایو چې دا الف دی، مګر دې ته بیا وایي چې لام الف. لام الف یو توري نه دی، دوه توري دي نه، و دغه ته مرکب وایي. دې ته یو حرف وایي و دې ته مرکب وایي. او موږ تاسې و دې ته یو توري وایو او دغه ته دوه توري وایو. لام الف، لام الف، لام الف. دغه په دې خاطر راوستلي دي هغه په تېر دغه خوند دپاره چې هغو قرآن نوي شروع کړی دی. زه تاسو ته معرفي کوم چې دا توري په څه رقم کښل کېږي. که هر وخت موږ تاسو قرآن روان شروع کړو بیا به انشاءالله تعالی غلطي نه پکښې کوو. زه درته وایم دغه مرکبات، زه درته وایم انشاءالله تعالی. که تاسو وګورئ په دغه رقم هم کښل کېږي. لام الف، لام الف، لام الف. درې شکله کښل سوي دي. دلته نوشته دي با الف، با الف، لام الف، لام، لام، بیا لام الف، لام الف. دغه ځای چې راځي، دغه ځای زه به درته هایلایټ کړم. دغه چې راځي که پر دغه باندې یو ټکی و، پر دا سر یو ټکی و، زه به جلا کړم درته. که پر سر یو ټکی و دا نون دی، که لاندې یو ټکی و دا با ده، که چیرې دوه ټکي لاندې وه دا یا ده، او که چیرې دوه ټکي پر سر وه دا تا ده، که چیرې درې ټکي پر سر وه دا سا ده. دلته چې دا مشتي خط چې موږ تاسې کاږو، یا دلته په د عربي په اصطلاح چې موږ تاسې دغه مرکبات کاږو یا مرکب کاږو، دا دغه رقم کښل کېږي. یا زموږ تاسې په اصطلاح مشتي خط چې موږ تاسې کاږو دغه رقم کښل کېږي. اوس یې نو دا لاندې بیا ح ده. اوس به زه په دغه څخه که زه دغه ځای ایسته کړم، تاسې لاندې وګورئ ح پاته سوه که نه سوه. نو که ما تاسو ته وویل که یو ټکی و پر سر یې نون دی، که لاندې یو ټکی و با ده، که لاندې دوه ټکي وه یا ده، او که لاندې لوړ دوه ټکي وه تا ده، که لوړ درې ټکي وه نو سا ده. دغه ځای ما تاسو ته تشریح کړي. لاندې ح ده، ح.
بیا لام الف لام الف حرکت نه لري چې زه تاسو هم چې لا دلته حرکت نشته موږ تاسو توري په توري وای چې لام الف با لام با حرکات نشته چې زه تاسو هم چې دا توري څنګه ویل کیږي فقط موږ تاسو توري یادو حرکات نشته حرکات په قران کې درې دي مته است ان شاء الله تعالی پراتلونکي درس کې وایم چې یو زور دی یو زیر دی او یو پیش دی یا موږ تاسو دوه زور لرو دوه زیر لرو دوه پیش لرو یا موږ تاسو داسې کو ولاړ زور لرو تیر زیر لرو او چپه پیش لرو دغه پر دغه تور باندې که تاسو وګورئ نسته نو دا موږ تاسو توري په توري وایي بیا یې درته وایم ان شاء الله با لام با کاف کاف په دغه شکل هم کښل کېږي که موشتې راسي په یو شي پورې وتړل سي په دغه شکل کښل کېږي که جلا کښل کېږي بیا دغه رقم کښل کېږي دلته تاسو وګورئ کاف په دغه شکل هم کښل کېږي با یې پر تړلې ده کاف با اوس دغه هم دی کاف کړی دی زه فکر کوم چې کاف دی زه بیا ورنکې غټ کړم و دا کاف دی او با ده په دې خاطر باندې چې تاسو پکې خطا نه وسي پر دغه باندې د حمزه ګمان ورنه کړي دا زه بیا درته غټ کړم تاسو وګورئ پر دغه باندې موږ تاسو کاف د حمزه ګمان نه کوو چې دغه به حمزه وي په دې خاطر باندې چې حمزه په یو توري پورې نه موښلي دغه چې دی دا کاف دی کاف با کاف با بیرته به راسو کاف الف کاف الف کاف الف په دغه شکل هم کښل کېږي په دغه شکل هم کښل کېږي با کاف تا با کاف تا تا کاف سا تا کاف سا با تا سا نون یا با یا همیشه دوه ټکي لري هغه وخت چې ټکي ونه لري هغه ته الف مقصوره وایي زه په راتلونکي سبقانو کې بیا انشاءالله تعالی تاسو ته تشریح کوم نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین فهموي د ثا اواز د ژبې سره باسو د دوه غاښو ترمنځ خپل لوړ دا د مخ غاښونه د ژبې پر سر باندې ایږدو ثا سین ثا جیم ثا تا ح تا ح نون خ ستاسو پیدایش دغه ما دلته لوړ درته تشریح کې زه به بیا اشاره ورته کوم ما درته ویل ملکې یو ټکی د دغه رقم رالی پر سر یې رالی نو دا نون دی تاسو دلته وګورئ دلته خالي و ما تاسو تشریح کې چې که چیرې پر دغه باندې یو ټکی رالی دا نون دی که چیرې یو ټکی دلته لاندې در رالی دا با ده که چیرې دوه ټکي لاندې راله دا یا ده که چیرې دوه ټکي لوړ راله دا تا ده که چیرې درې ټکي لوړ راله دا سا ده دلته په دغه ځای ته تاسو توجه وکړئ دلته هم په دغه شکل دی ګوره دغه سور رنګ چې دی دا دغه شی دی موږ تاسې باید قرآن چې موږ تاسې روان وایو موشتې توري وایو باید ورته ورخطا نسو سا جیم تا ح نون خ یا ح دا لاندې ح ده دغه ځای وینئ دا چې دلته دوه ټکي راغلي دي دا یا ده دلته یو ټکی راغلی دی دا چې ده دا با ده یا با مګر د دې لاندې ح ده دلته لاندې جیم دی
ح جیم خا خو موږ تاسو پیژنو فقط دغه سور ځای زه در یادوم چې په قرآن کې دغه سکرل کیږي ټکي ما تاسو ته در وښول یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا دوی یاګانې دي یوه یا دغه ده دغه خانه چې لري دلته په دغه ځای کې هم عین شی دی که په یا پورې وتړل سي که یوه خانه یو ټکی لاندې و دا بعد که دوه ټکي لاندې و دا یاد دغه رقم ګوره نون یې په دا دی پر سر دی یا ټوله دغه پنځه سره یاوې دي اوس نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون با نون دا بعده ټکی لاندې دي دغه نون دی ټکی لوړ دی دغه نون دی دا هم نون دی دا هم نون دی که سره وموښلي په مشتو توري کې راسي دغه نون خانه کوچنی دا رقم راځي که په اخر کې راسي دغه خانه یې دغسې غټه راځي تا یا نون یا تا نون سا نون جیم ح خا ح سا خا با جیم تا ح تا دا بیا دغه رقم شکل راغلی دی موږ دلته بیا د ح راغلی ده ح که په چیرې په مینځ کې راسي دغه مکمله هغه وخت راځي دا ح و خا و جیم چې د یو توري په اخر کې راسي لکه دلته چې وینه یا ح با جیم مګر که په منځ کې راسي د ح خا او جیم یوازې دا سرونه راځي دغه لاندې باډي چې ده دغه لاندې حصه چې ده دا یې نه راځي په مشتو خطو کې که تاسې دلته ورته وګورئ ح صا خا با جیم تا دلته بیا هغه شکل راغلی دوه ټکي لري د دې څخه د تا معنا اخلو تا ح تا دلته بیا دغه شی راغلی دی دغه د خانه دا دوه لاندې ټکي لري یا جیم با خا ح سا خا با جیم تا ح تا دلته تا په دغه شکل راغلی ده دلته تا په اخر کې راغلی ده خلاصه تا راغلی ده مکمله راغلی ده یا جیم با و دغه ځای ته تاسو توجه کوئ دغه یاد دغه خانه نه ده چې په دا سر باندې دا کږه راځي دغه یاد دغه دوه ټکي دي دغه سور د جیم سر دی چې ما تاسو ویل چې په مشتو خطو کې دغسې مکمل نه راځي جیم و خا و ح دلته د یوازې د جیم سر راغلی دی او دلته با راغلی ده یا جیم با خا تا دا هم دغسې دی دغه خانه د با ده دغه ټکی دی وروسته خا ده دغه ټکی دی او دا تا ده خلاصه تا ده با خا تا خا د درنو توري څخه د خوله په راټولوو ژبې اخره و نرم تالو ته پورته کوو او دغه ته خلاص دغه ته خا ویل کیږي او دغه دواړه خوا دي په هر وخت کې دوی درنې دي زما اصلي مطلب دغه تا وه زه غواړم چې دغه خلاصه تا بولي دغه ته ګول تا موږ تاسې وایو خلاصه تا ګول تا په عربي دغه څه ورته وایي تا مفتوحه او دلته تا مربوطه په عین معنا ورکوي خلاصه او تړلې تا خلاصه او تړلې تا دا هم تا بیا یې وایم
با خو تا تا دا خلاصه تا ده دا تا مربوطه یا تړلې تا ده تا او دغه بیا ټکی نه لري دا بیا ها ده دلته ټکی لري تا دلته ټکی نه لري ها ده دا بیا زه ان شاء الله تعالی چې مخته ولاړ شو بیا زه تاسو درښوم هر وخت چې موږ پر آیات درېږو یا موسی ختم سي تا موږ په ها اړوو دا معنا نه لري چې هغه ها ده دغه ها جلا شی ده او دغه تا جلا شی ده دغه تا ده او دا ها ده با تا یا ها تا ها په دغه شکل هم کښل کېږي په دغه شکل هم کښل کېږي نون تا ها دا یوازې کښل شوی ده چې موږ تاسې ورته کوچنۍ ها وایو یا سترګۍ ها وایو و دغه ها ته موږ تاسې غټه ها ویل یا های حلوا مو ویل خو دغه ته موږ تاسې په ستوني کې وایو ها او د دې اواز د سینې څخه کېږي ها یا ها با ها بیا یې داسې وایو با ها الف دغه همزه نه دي چې حرکات ونه لري هغه همزه نه دي با ها الف با ها میم دغه ځای چې ویني دغه ها ده دلته یوه ها دغه ده یوه ها دا ده دغه هم ها ده دغه هم ها ده دغه یوه ها ده په څو شکله کښل شوې ده دغه هم ها ده دغه هم ها ده چې په تجلا راله دغه رقم کښل کېږي که په منځ کې راله دغسې کښل کېږي په منځ کې راغله دغه رقم کښل کېږي او په دغه ځای کې هم دغسې کښلې ده با ده ها ده میم دي دغه خانه چې ده دغه لاندې چې ټکی دي دغه د با ده دغه سرې حصې ته چې ګورئ دغه ها ده او دغه میم دي په مشروطي خطو کې دغه رقم هم کښل کېږي ستاسې ورته پام وي دال ذال د ژبې سره وباسي د دواړو غاښو ترمنځ یا لوړ غاښونه د ژبې پر سر باندې کښېږدي ذال دغه د زې په رقم نه وایي چې ذا دا غلط دي ذال جیم دال خو ذال را زا جیم را په دغه شکل هم کښل کېږي او په دغه شکل هم کښل کېږي زا هم په دغه شکل کښل کېږي او هم په دغه شکل کښل کېږي که د یو توري سره وتړل سي که په دغه شکل وي جیم را خو زا دا په دغه شکل ورسره تړل سوي دي دلته د جیم سره تړل سوی ده را او دلته خو د زا سره تړل سوی ده را زا یا را دوه شکله را کښل کېږي دوه شکله زا کښل کېږي ستاسې ورته پام وي که وتړل سي زا و را همیشه د توري په اخر کې راځي مګر یا به په دغه شکل کښل سوي یا به په دغه شکل کښل سوي سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا د تا په رقم نه وایي دا په خلاصه خوله ویل کېږي که دغه تا ده که دغه تا ده په خلاصه دغه د درنو تورو څخه ده څنګه وایو طا خوله سره راټولوو د ژبې اخره نرم تالو ته پورته کوو لکه په خوله کې چې مو هوا نیولي طا صاد ضاد طا دا درې سره درانه توري دي صاد ضاد طا ما تاسو ویل چې په قرآن کې 8 توري درانه دي د خا یوه م خا وویله زه به دلته درته نښاني کومه خا د درنو تورو څخه ده را بعضې وخت درنه وي بعضې وخت سپکه وي پسې رابسو موږ تاسې صاد لرو دروند توری دی ضاد لرو دروند توری دی دا معنا لري لکه موږ تاسې په خوله کې هوا سره جمع کړو او خپل د ژبې اخیره نرم تالو ته ورپورته کړو یا الکۍ ژبې ته ورپورته کړو الکۍ ژبې اکثره پښتانه یې کوچنۍ ژبې بولي په هر رقم چې تاسو پوهیږئ پورته سي او موږ تاسې خوله سره راټوله کړو دوغنده ډېره خوله نه راټولو چې موږ تاسې وایو سوات دا غلط دي او موږ تاسې دا توري تاسې ته تشریح کومه دغه توري موږ تاسې په افغانستان کې وبخښئ
ډېر وبخښئ موږ تاسې چې زده کړي وه دغه موږ تاسې سوات بلي سوات دغه سوات نه دي د دې نوم د نور شم زه ځینې پاکم بیرته وبخښئ دغه موږ تاسې سوات بلي مګر دا سوات نه دي دا چیش دی دا صاد دغه ځای در یادوم صاد یې نه بولو سوات یې نه بولو دا ځینې ایسته کړو صاد په اخر کې دال دی دا بل توري ضاد په اخر کې دال دی تو فقط تو خوله په راټوله کې په الف یې ولاړه کې تو وا دغه هم موږ تاسې غلطه بولو دا موږ تاسې څنګه بولو موږ تاسې وایو زوا دا زوا لا موږ تاسې د زې په اواز وایو زوا داسې وایو د زې په اواز دا موږ وایو مګر دا داسې نه ویل کېږي پر دې باندې به تاسې خوله راټولوئ دا دروند توري دي وا د غاښونه به راواخلي د ژبې پر سر کړي دا د مخ غاښونه نه دي خوله سره ټوله کوي او د ژبې اخیره مو نرم تالو تر پورته کوي وا څنګه یې وایو زه به درته وکاږم وا صاد با تو با ضاد الف ضاد الف ظا الف عین غین هم د درنو تورو څخه دي په ډکه خوله باندې ویل کېږي عین غین همزه دا خو موږ تاسې پېژنو الحمدلله همزه موږ تاسې وویله دا بل توري ته به راسو زه به تاسې ووایم عین زه غین را دا دواړه درانه توري دي صاد عین ضاد غین دواړه درانه توري دي دلته وګورئ صاد د درنو تورو څخه دی عین په نرمۍ سره په خلاصه خوله یې وایو دا د سپکو تورو څخه دی یا د باریکو تورو څخه دی دلته که تاسې وګورئ ضاد غین با عین دال با عین دال تا غین ذال تا غین ذال ذال په دغه شکل هم کښل کېږي او په دغه شکل هم کښل کېږي زموږ تاسې په قرآنونو کې چې دغسې نوشته دغه رقم ذال دی پر دغه باندې د لام ګمان ونه کوي د نون ګمان پر ونه کوي تاسې ټکي ته وګوره د ذال د دغه ځای پر سر دی که چیرې دا نون وای بیا یې ټکي په دغه ځای کې راتلي لام خو نو ټکی نه لري نو پر دغه باندې د نون او د ذال ګمان مه کوئ دا ذال دی ذال اوس نو په دغه ځای کې که تاسې وګورئ دلته ما تاسې ته ویلي وه چې بعضې وخت همزه الف چوکۍ کوي دلته دغه همزه دی د الف چوکۍ ده دلته دغه همزه دی واو چوکۍ ده دلته دغه همزه دی یا یې چوکۍ ده اوس نو که دې زور ولري که دې زیر ولري که دې پیش ولري نو دغه لاندې واو یاو الف یې بیا نه ویل کېږي فقط همزه ویل کېږي دغه درې توري همزه ځان ته چوکۍ جوړوي که در مخه زه بیا به درته وایم که همزه زور ولري الف چوکۍ کوي که همزه پیش ولري واو چوکۍ کوي که همزه زیر ولري بیا یا چوکۍ کوي زیر یې دلته ورته کاږي الله سبحانه وتعالی دې وکړي دغه کوچنۍ همزه دغه رقم کېږي چې تاسې په پوه سوي یاست په قرآن کې ډېر موږ تاسې ته راځي واو نه ویل کېږي همزه ویل کېږي یوازې واو یا نه ویل کېږي همزه ویل کېږي دلته لکه الف چې نه ویل کېږي همزه ویل کېږي فا قاف واو قاف واو فا واو فا
قاف لام قاف فا لام يا فا ميم 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 په دغه شکل هم کښل کیږي او په دغه شکل هم کښل کیږي. ح میم لام میم تا میم. راغلی دی تا میم تا تمت معنا خلاص. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې دغه مرکبات په سي ډول زده کړئ. مرکبات معنا مشتي توري. هېڅ ضرور نه دی چې تاسې په عربي باندې په یاد کړئ تر هغه وخته پورې چې تاسې زده کوئ. د هغه څخه را په دې خوا انشاءالله تعالی موږ تاسې په قرآن کې دغه توري هم لرو. دغه هم توري په توري ویل کېږي، حرکات نه لري. لکه موږ تاسې وایي الف لام میم الف لام میم صاد. دغه مدونه چې تاسې وینئ دغه ته مد لازم وایي، مد لازم. او دغه تورو ته چې په قرآن کې راغلي دي پر د سورې پر شروع سوي دي هغه ته چې وایي حروف، حروف مقطعات. مقطعات معنا پرې توري. الف جلا وایو، لام جلا وایو، دلته میم دوه واره ویل کېږي، دلته الف جلا وایو، لام جلا وایو، دلته میم دوه واره ویل کېږي ولې شد دی باندې صاد جلا وایو، دلته الف جلا وایو، لام جلا وایو، را جلا وایو، دلته الف جلا وایو، لام جلا وایو، میم دوه واره ویل کېږي شد لري، را جلا وایو. زه به درته وایم مګر په دې کې بیخي ډېر مد لازم دی. مد لازم دا دی چې دغه مدونه به خامخا تاسې کشوئ. دلته چې موږ دغه درس ته راورسېږو اوس یې زه تاسې ته نه تشریح کوم دا ځای، فقط د حروف المقطعات درته وایم. هغه خوند چې د قرآن وظیفه کوي هغه باید ښه ځان په پوه کړي انشاءالله تعالی. زه بیا درته وایم الف لام، دا زه غوډه کوم، لام، بیا وایم میم، الف لام، پر میم یې غوڼه وکړه، یو وار مې لام ووایه، بیا مې میم ووایه، بیا اوس غوڼه کوم، د غوڼې وروسته بیا دوهم میم نوم اخلم. الف لام میم لام میم صاد الف لام را. دلته غوڼه نسته، غوڼه په دغه مشدد میم کې وه، دا شرط یې لري. الف لام میم را. که ستاسې ورته پام دی دلته زور و زیر نسته، د حروف المقطعات پرې توري چې موږ تاسې وایي چې د دغه معنا باندې یوازې الله سبحانه وتعالی خبر دی، موږ تاسې نه یو په خبر. او اکثره مفسرین وایي چې د دغه په معنا باندې دا د الله سبحانه وتعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمنځ راز دی. نور انسانان نور هېڅوک په معنا باندې نه پوهېږي. نو علم الغیب رب دی، الله سبحانه وتعالی په خبر دی. دغه میم که هر وخت شد لوتی تاسې ته رالي د شونډان به ټینګ سره موښلوي، اواز به در پزې راباسي، د ټولو دماغو به راتېروي، دغه ته د میم غوڼه وایي. الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.